Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متی الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یوه خطرناک او خواشینونکې خبر درته راوړو. له چین نه ډېرې خرابې خبرې را روانې دي. په چین کې یو لوی طوفان او باران راغلی دی چې له امله ډېر خلک مړه او ژوبل شوي دي. ځینې ځایونه له اوبو ډک شوي، کورونه خراب شوي او لارې بندې شوي دي. د چین حکومت وایي چې لسګونه کسان مړه شوي دي او سلګونه خلک بې کوره شوي دي. زیات خلک د مرستې تمه لري. د چین حکومت هڅه کوي چې خلک خوندي ځایونو ته یوسي، خو طوفان دومره زورور دی چې کارونه ډېر سخت شوي دي. نړیوالو ادارو هم د چین د خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او مرستې هم ورته روانې دي. دوستانو، دا خبر ډېر خواشینونکی ده. تاسو څه فکر کوئ؟ د دغسې طبیعي آفتونو نه د ژغورلو لپاره باید څه وشي؟ په کمنټ کې راته ولیکئ. او که تاسو غواړئ چې روزانه د نوي خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو پښتو نیوز د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.